د خوست امنیه قوماندانۍ اړوند اول امنیتي حوزې امیر خوست ملي رادیو ټلویزیون سره په ځانګړو خبرو کې وویل د اول امنیتي حوزې ویښو منصوبینو د تیرو څو ورځو په جریان کې شپږ رادې غلا شوي موټرسایکلونه پیدا او ترلاسه کړي چې نن یې خپلو مالکینو ته سپاري. د زیاتوله د یادو موټرسایکلونو د غلا په تور 4 شکمن کسان هم نیول شوي چې په بېلابېلو سیمو کې غلاوې کولې او دوی یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د خوست ولایت د اول امنیتي حوزې ځیرکو منصوبینو د څو ورځې په جریان کې د غلو د منګولو څخه شپږ عراده سکوټر وژغورل چې لله الحمد. او دغه مجرمین دغه د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي او کوم سکوټر چې دی دا به خپل مالکینو ته د موږ په لاس وسپارل شي. د موټرسایکلونو مالکینو د امنیتي ځواکونو په غاړو کې له دې امله هارونه واچول چې غلا شوي موټرسایکلونه یې له کومې ستړیا او زیان لیدلو پرته پیدا او دوی ته وسپارل. ژمنه یې څرګندوله چې دوی به هم د غلاو او نورو جنایي پیښو په مخنیوي کې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره څنګ په څنګ ودرېږي او ملاتړ یې کوي. موږ نه یوه میاشت مخکې یو عراده موټرسایکل د کور نه یې باسلی و. بیا موږ اړوند ارګانو ته خبر ورکړه چې موږ نه موټرسایکل وباسلی دی. نو دوی عاجل اجراات وکړه. په میاشت کې دننه یې موږ ته خپل موټرسایکل پیدا کړ او عملین یې ونیول. اوس موږ غوښتنه دا کوو چې دوی مثال خپل اجازه ورسوي او ډېر تر منندوی یو او امیر صاحب نه ډېره مننه کوو. اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو. ما تقریبا د نیمې میاشتې کېږي چې موټرسایکل ورک و. بیا مې اسلامي امارت مجاهدین په جریان کې واچول. منندوی یم چې ډېر زر یې پیدا کړل. د خوست امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتو امیر طاهر احرار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي سرتېري شپه او ورځ د خلکو د ژوند مال او ناموس ساتنې ته بشپړ چمتو او د هر راز ورانکارو غلو او نورو شریرو عناصرو مخربو تحرکاتو ته متوجه دي. د خوست امنیتي او کشفي بنسټونه په بشپړه توګه کامله ژمنتیا لري څو د ولسونو څخه بشپړ حفاظت وکوي. بیا هم ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د ټولو هغو نقلیه وسایطو لوټماران او غلبه ان شاء الله العزیز د امنیتي ځواکونو د گرفت پنجو ته لویږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل کیږي ان شاء الله. د یادونې ده چې د امنیتي او کشفي ځواکونو د چټکو فعالیتونو او ولسي همکاریو په پایله کې ګڼ شمېر قانون ماتونکي اشخاص او په ټولنیزو جرایمو کې ښکېل وګړي نیول شوي او اړوند ارګانونو ته سپارل شوي چې ورسره د جنایي او نورو پیښو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی.